د شاوخوا 4 میلیونو افغانیو په ارزښت یا د حیواني غذا د مرکز او ولسوالیو بېلابېلو هغو مالدارانو ته وویشل شوه چې سروې وړاندې شوې وه. د خوراک یا د بسته د خوست کرنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې د UNFO په مالي تمویل د NSC مؤسسې د مرکز 0 تنو مالدارانو ته وویشل شوه چې په هر اړونده بسته کې 4 ډوله خوراکه شامله ده. د وروسته د دې خوراکي د توزیع نه دوی یو د شیدو د راټولولو کیټ هم لري چې چاته چې حیواني خوراکات توزیع شوي د هماغه کورنۍ ته یو د شیدو راټولولو کیټ هم لري او د دې نه وروسته بیا دوی فی 7000 ډوزه د چنجیو ضد واکسین هم تطبیقوي. هغه چاته دا تطبیقېږي کوم چاته چې د حیواني خوراکات توزیع شوي. بلخوا اړوند مالداران یاد لاسنیوی ستایي خو په ورته وخت کې د نورو همکارۍ غوښتنه هم کوي. اصلا د افغان بزګران خروب دي ډېر ځکه چې مزدورۍ شته نه بل شی شته نه دا کم جوړې مونږ جبیر کې دا به مولې پر خپل لګيږي هرو نو دا ډېر خوان وکړو. موږ سره د خوست منطقه ډېره غریبه ده او ډېر اقتصادي زوغه دي ستونزې دي. دا کنجوړې او داسې غنمو مرستې داسې سترو مرستې دا موږ دولت نه ډېره حاصله ده چې موږ سره د غریبانو سره کومک وکړلو. د کرنې ریاست په وینا تر دې وړاندې هم د مرکز د ولسوالیو بزګرانو ته کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه ویشلي چې له امله یې مثبته پایله هم رامنځته شوې ده.